زهرجان افغان کډوال دی چې کلونه راهیسې په کوهاټ ښار کې د کمپیوټرونو تخنیکګرۍ کار کوي. په هېواد کې د جمهوري نظام په راپرځېدو خواشینی دی، ځکه چې هغه هیله درلوده نور به په خپل هېواد کې خپلې مسلکي چارې کوي. خو داسې ونه شول او له ډېرو کلونو راهیسې موږ دلته ژوند کوو. خپله پیدا شوی یم، زه هم دلته یم. تقریبا د 2000 کال راهیسې دلته زه کار کوم، همدا د کمپیوټرونو کار کوم. تر اوسه پورې په دې کار کې لګیا یم. خپله مې دا غوښتل چې زه خپل وطن ته لاړ شم، هلته دا کار وکړم او دا کار نورو خلکو ته ورسوم او د خلکو خدمت وکړم په دې کار. خو له بده مرغه چې کله د جمهوریت نظام وغورځېدلو نو هغه هیلې مو اوس نشته دي چې کومې مو مخکې درلودلې، ولې چې موجوده کوم حکومت ته هغه نړیوالو په رسمیت نه پیژني او نه یې اوسه پورې پیژندلی ده. له دې د وجې هغه هیله مو نشته ده چې هلته مو لاړ شو، کار به وکړو. د نوموړي په خبره اوسمهال په پاکستان کې د ډېرې قیمتۍ له کبله یې کار چندان ګټه نه لري. اوس دلته ګراني ده، مخکې په شانتې هغه دوکانداري هغه روزګار نشته ده. په خپله زموږ کار چې کوم ده دا د بجلۍ سره تعلق لري، نو بجلي هغسې خوند دلته د بجلۍ خوند هم نشته ده. ګنټه یو ساعت داسې بجلي وي، بیا 2 ساعته نه وي، 1 ساعت وي 1 ساعت نه وي. بس د بجلۍ والا کوم ترتیب ده ډېر خراب ده. د هغې له وجې زموږ کاروبار هم خراب ده. اثر په دې الکترونکس کار ده خامخا، په دې باندې ډېر زیات اثرات پریوتي دي. زاهدجان زیاتوي چې د ده په څېر ډېری ښه مسلکي افغانان شته، خو هېواد ته د بیرته تګ له کبله په ډاډه زړه کاروبار نشي کولی. زما په څېر دلته ډېر افغانان دي چې هغو سره په لاسو کې تخنیکونه ډېر شته دي، لکه زما کار د کمپیوټر، د موبایلونو، داسې نور د ګاډو د کارونو، هغه که الکتریشن ده، هغه که د انجنونو کار کوي. دلته ډېر تکړه افغانان شته دي، خو دلته په ډاډه زړه باندې څوک هم کار نه کوي، ولې چې هغه دلته په ډاډه زړه له دې وجې کار نشي کولی چې نن سو سبا سو. نو دا غټه وجه ده چې دلته په ډاډه زړه باندې موږ کار نشو کولی. د کډوالۍ ژوند یې لا پای ته نه ده رسېدلی. که چېرته په افغانستان کې تلپاتې نظام رامنځته شي، د زاهدجان په څېر ډېری افغان کډوال دې ته لیواله دي چې خپل هېواد ته ستانه شي او هلته هوسا ژوند او خدمت وکړي. نعمت الله خان، وحدت نیوز، کوهاټ.